مشرانو ته یوه خبر کوم خو خفه کیږي به نه. د حکومت دنده د پالیسۍ جوړول او په اساسي شکل د قانون پلي کول په اصلي ظالمانو دي، نه دا چې د سرکونو په سر ډاکوګري وکړي. دا پیسې ورکړه دته هغه د جوالن ته مال کته کومه نه خرڅ څنګه نه خرڅه ولې نه خرڅه شرکت ماته په کوم ری روکه شرکت بیل لري ولې نه خرڅه په کاس څوک د تروسي مال نه خرڅوم بیلونه به زه تر څنګه نه خرڅه بیلونه به زه تر دکانداري دی بندوم دکان نه سره شکوي دلته به بند کړه دکان. د دې ویډیو د ښه پوهېدو دپاره یو مثال در کوم. کله به چې یو ماشوم لاړه په ماشومتوب کې به یې جنګ او بیرته به کور ته راغی او پزه به یې ونیوه، پرته د دې چې پلار پوښتنه وکړي چې ولې دې پزه وینېده، نو ماشوم ته به یې سپېډه ورکړه چې جنګ کول ښه کار نه دی او ولې دې جنګ کړی او بیا د باندې ونه وځي. پلار په دې شکل فکر کوو چې ما عدل راوستی دی او خپل زوی ته مې سمه لاره ښودلې، خو خبر د دې نه و چې زوی یې د باندې لوچکان وهلی او دې پلار باید لوچکان اصلاح کړي وه. خبره مې دا کوله چې اصلي خونخوار او ظالمان هغه تجاران دي چې د میلیونهاو ډالرو تجارتونه لري او همدغه دولت ورسره کینی او مرکې او جرګې کوي، خو دا دوکانداران چې کومه قیمتي کوي دا دومره مهمه نه ده. که چیرته تاسو د هغوی نرخونه کنټرول کوئ او د هغو سره سمه محاسبه وشئ کولی، دوکانداران په خپله اصلاح کیږي. ځکه که یو ټیم غواړي یو دوکاندار ته په 200 راشي دا به یې 950 خرڅ کړي، خو همدغه ټیم غواړي یو تجار ته په 100 روپۍ راځي او دی په 15 یا 600 روپۍ خرڅوي. مهمه خبره دا ده چې پیسهداره همیشه ډیره ګټه کوي، ولې هیڅوک ترې پوښتنه نشي کوی، خو غریب د لږې ګټې سره تباه او برباد دی. که مې چیرته په خبره کې کومه اشتباهي بخښنه کوئ، ځکه ستاسو زور څوک لري یار.